بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د ورځې مهمو او لنډو خبرونو ته مو زه همت الله جلیلي هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت د کور او ښار جوړولو ریاست مسؤلین وایي په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې راکمولو په موخه په دغه ولایت کې د جنوبي ولایتونو د لویو او وړو مسافر وړونکو موټرونو لپاره د جوړېدونکي ترمینل د لومړۍ برخې چارې 90 سلنه بشپړې شوي دي. مسؤلین زیاتوي د دغې پروژې لپاره 58 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې چې په دوه برخو کې به یې کارونه ترسره او د لومړۍ برخې چارې د 23 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوي دي. د دې ترمینل په جوړېدو سره به ګڼ شمېر کسانو ته کاري فرصتونه هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ کې د میان پاکۍ همکاري موسسې په ملاتړ یو پروجیکټایل چې AIM ترې جوړ شوی و کشف او په خوندي ډول له منځه یوړل شو. د ویلو ده چې د یاد ریاست له لوري د ټول ولایت په سطحه د میان پاکۍ ګرځنده ټیمونه ګمارل شوي ترڅو ورته ناچاو د توکي کشف او له منځه یوسي. د میدان ښار ښاروالۍ له لوري د امیر المؤمنین حفظه الله د 14مې ګڼې فرمان چې د ودانیو جوړولو پر مهال د ګاونډي د ودانۍ پر لوري د کړکۍ ایښودلو د څرنګوالي په هکله دی د تطبیق په موخه کړنې پیل شوې. د یاد فرمان د تطبیق په موخه د ولایت په کچه ګډه کاري کمیټه ټاکل شوې ده چې د ښاروالۍ ریاست په ګډون د ولایت مقام، امنیه قمندانۍ، امر بالمعروف او نهي عن المنکر او علماو شورا ریاستونو استازي یې غړیتوب لري او د ټاکل شوي پلان سره سم به د ښاروالۍ ریاست په ټولو ښارګوټو کې د فرمان موارد تطبیق کوي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د پانګونې د جذب او هیواد کې د انرژۍ سکتور د ملاتړ کنفرانس د پرانیستي مراسمو کې ویلي افغانستان له اوبیزو، لمریزو، بادي، بایومیس او جیوترمل سرچینو څخه د زرګونه میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. ښاغلي عمر ټینګار کړی هیڅ تمدن پرته له برېښنا څخه په هیڅ برخه کې پرمختګ نشي کولای او برېښنا په ټولو برخو کې د ارزښت وړ عنصر دی. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ویان مولوي سیف الاسلام خیبر وایي د تصوف له نوم څخه د ناوړه استفادې او د غیر شرعي کړنو د ترسره کولو په جرم هغه ډلې نیول شوې چې غیر شرعي کړنې، بدعتونه او خلافات یې ترسره کول. ښاغلی خیبر زیاتوي چې دغه وزارت چاته اجازه نه ورکوي چې د مذهب او تصوف له نوم څخه په ناوړه ګټه اخیستنې داسې کړنې ترسره کړي چې شریعت او قانون اجازه نه ورکوي. د درې اړخیزه لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې سبا یکشنبه افغانستان ملي لوبډله د پاکستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته کیږي. دغه سیالۍ سبا ماښام 7:30 په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. لنډ او مهم خبرونه مو همدومره وو. له توجه مو مننه.